په دې منظره کې دا په بنچ ناس تورپوستکي د زیات عمر سړی چې دی بېروزګاره او بېکور امریکایي دی او دا په توره د ریشۍ کې ښځه چې غاړې ته یې د ډاکټرانو اوزار دي او شاته یې خپل بیګ ځوړند دی دا د یونټي هیلث سنټر یا د عمومي ټولنې د صحت د مرکز ډاکټره ده. دا سړی ناروغه دی او دا ډاکټره هم د بنچ ته یعنی د پارک په بنچ د خدمت کوي، یعنی د پارک په بنچ د انسانیت خدمت روان دی. دا د امریکا سرخار واشنگټن ډي سي دی چې د امریکا طاقتوره حکمرانان پاتې کیږي. د امریکا د کانګرس ودانۍ دی، د امریکا د صدر استوګنځی سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس دی او داسې جے او ډي یا د جسټس اف د ډي یو جے ډپارټمنټ اف جسټس یعنی د انصاف محکمه ده. دلته هم داسې ډېر خلک شته دی چې هغه غریبانان دي، کور نه لري، بیمه نه لري، ډاکټر ته نشي ورتللی، خو ناروغه کېږي. خو هر انسان که هغه بېروزګاره کس وي، که هغه په روزګار کس وي، هر رقم کس ناروغه کېدی شي. خو آیا د دې معنی دا ده چې د پارک په بنچ باندې ناست یو بېروزګاره او بېکوره سړی ناروغه شي نو د هغه درملنه به نه کېږي؟ نو که چېرې حکومتونه دا کار نه کوي نو په حکومتونو نه پرته ولسي ټولنې داسې د خدماتو مرکزونه جوړ کړي دي چې هغه په بیلو بیلو وختونو کې بیل بیل کارونه کوي. ځینې سیمو کې ځینې امریکایان چې د خدمت مرکزونه جوړ کړي دي هغه خلکو ته انګریزي ژبه ښایي. یو بیلګه یې دا ده، ځینې داسې دي. د دې ډاکټر سره ما خبرې هم وکړلې او هغې وویل چې زمونږ مرکز چې دی هغه په واشنګټن ډي سي کې او د امریکا په یو شمېر نورو ایالتونو کې لکه نارت کیرولانا کې خپل مرکزونه لري او یو دفتر دی ویل چې زمونږ د هیواد نه بهر هم دی. هغه خلکو ته دوی وایي چې مونږ په هغه ځای کې کوم ځای چې دی پاتې کېږي ځان وررسوو، موږ یې ګورو چې دی دومره زیات ناروغه دی نو بیا ورته امبولنس یا د ډاکټرانو چې کوم د بیړني حالاتو گاډی دی هغه ته ټلیفون وکړو، ډاکټر ته ټلیفون وکړو، هسپتال ته ټلیفون وکړو، هغه راشي او دا سړی بوځي. او که ډېر ناروغه نه وي نو موږ یې تبه وګورو، موږ یې بلډ پرشر وګورو، موږ د زړه رفتار وګورو او څه لږې ډېرې دوایانې که موږ سره وي ورته ورکړو، ګنه ورته وایو چې دونه مشکل نه لري. دا دوی ته معلومېږي څنګه. د امریکا په اکثره په واشنګټن ډي سي په مختلفو علاقو کې زه خو د 12 کال نه دلته پاتې کېږم نو زه وخت په وخت دا قسمه د رقم خلک وینم چې هغه د بېروزګارۍ د لاسه، هغه د نور یو شمېر جنجالونو د لاسه، ځینې خلک د نشو د لاسه کور وبیلي، پیسې وبیلي، خپل خپلوان یې نه وي نو بیا هغه په پارکونو کې ځای په ځای د ونو لاندې یا د بینچونو لاندې یا د پلونو لاندې ژوند تېروي. په امریکا کې بېروزګاره او بېکوره خلک ډېر زیات دی. په واشنګټن ډي سي کې هم دی، ما سره کره شمېره نشته دی خو د دې شمېره د لکونو په شمېره کې ده. په مختلفو ایالتونو کې د امریکا پاتې کېږي. نو دا کس که ناروغه شو نو څوک یې وویني او بیا دې ادارو ته دا پیژني، دلته ټلیفون وکړي، ګنې پولیسو ته 911 ته ټلیفون وکړي او 911 د پولیسو اداره چې ده هغه بیا د دې ادارو نمبر یې لري، دوی ته ووایي چې دغه شان یو ناروغه کس دی په بنچ پروت دی، تاسو راشئ. دا ډاکټره نن د ګرمۍ حد چې په امریکا کې دی دا وخت چې کله دا ویډیو زه ریکارډ کوم نو وخت زه وینم چې 93 فارنهایټ ګرمي ده، یعنی په نور کې ودرېدل چې دي هغه هم ډېر ګران کار دی. خو دې خپل تور بیګ هم غاړې ته راچولی و او پارک ته راله هم د دې کس رګ یې هم وکتو، په زړه یې ورته هم حالکې خو دا معلومات یې وکړل او کله چې ورته ما ووایي دا څه روان و نو ما ته یې پوره قصه هم وکړه. دا ویډیو مې په دې خاطر ریکارډ کوله چې انسان که هغه مالدار دی، شتمن دی او که غریب دی، خو هغه انساني حقونه چې دي هغه لري او هغه هیوادونه، هغه ملتونه، هغه حکومتونه چې هغه د انسانیت په قدر پوهېږي هغه دوی لپاره پنګې ورکوي. او که په داسې ځایونو کې چې پنګې نه ورکول کېږي نو د انساني ټولنې ذمهوارۍ جوړېږي چې هغه د خپلې اندې دې قسمه د خلکو کومکونه وکړي. د انسان په امریکا کې زه دا نه وایم چې هر چاته مفت او وړیا درملنه کېږي، ډېره ګرانه ده درملنه. په امریکا کې ډاکټر له چې ډېرې پیسې درنه اخلي، په بیمه ډېرې پیسې خرچه کېږي او کله ناکله داسې وي چې ځینې خلک چې بیمه نه لري او دا دعاګانې کوي چې هسې نه ناروغه شمه که بیمه مې نه لرله نو هسې نه ډېرې پیسې به رانه لاړې شي. خو هغه خلک چې بیمه هم نه لري، هغه خلک چې روزګار هم نه لري، هغه خلک چې کور هم نه لري، هغه خلک چې هوملیس ورته ویل کېږي هغه هم که ناروغه شي د هغو هم حق دی. ما غوښتل ستاسو سره دا اتفاقا زه دې ځای ته ورغلم او دغه منظره مې ولیدل چې دا معلومات در سره شریک کړم.